شپې چې باران شي به داسې په تکلیف کې چې خدای پاک موږ به کوم خوا تښتو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خیر دی. پوله خدا نعلم پوله نعلم خرڅ لپاره دی روړې کنه. نعلم کاغه هغه دی نه نو موږ ګوټې راڅاڅي موږ تاسو به چېرته وینو ماشوم ما پای شوی بیمار ما پیژنې څوک یم نو بس امجد خان به کله سره چېرته میلاو شو چاره ته وې دا در سره وکړي خلک ته راکېنه د چا وې راکېنه ګاډي ته دغه راسري دي ولاړو دي ګاډی دی ولاړ اراده وجود مې داسې خوږېږي وجود مې سم خوږېږي بادشاه. ولې څه چل دی را باندې دا بادشاه د موږ زه مخکې را پرېوتی وم املا مې درز خوړلی او ډېر زیات نو بس هغه بس وجود مې خوږ شوی و یا بس پرې پوزه مې ورسره اینه راغلی و د هغه بس نه ته اوس د امجد په انتظار وې ته د امجد په انتظار وې ما وې ما یې که الله پاک را سره ته میلاو کړو ما یې زه به ورته ویم د موږ ماشوم ډېر د تکلیف ته وجې پېښور ته هم نه شو بوتلی بس کمپلیټ چې بیا وفات شو نو بس هغه چې کوم دی نو بس د هغه دی دا اوس هم کور د کاریو دی بیلونه به هم را باندې ډېر هغه بس کوټې را ساچي یاره اوس هم نه کېږي اوس ما وې دا ګاډۍ مې دا پولې یو 500 روپو اخېستې دي ما وې دا خرڅومه نو ما یې زه به ځان له څه بیکار روانه کړمه بس بیا به بس نو بس د کوټو د هغه را سره پیکار بس نور بچي دي زامان دي نور نشته نه بس 2 زامن مې وه دواړه وفات شو نورې وړې لورې میریانې دي بس ستا کور باندې د کوټې چې راسه دې باندې 100 روپۍ لګي دې باندې به لګي چې داسې تقریبا یاره لګي یو 6,000 روپۍ خو به پرې لګي لاړې یو ټکټر خاورو به ودراوه یو څه به پلیشټک مخکې مې د یو 2,000 روپو پلیشټک راوړو هغه بیا دغه شو دا څه نومې دی خراب شو اوس بیا به وله بدلم بس شپې چې باران شي به داسې په تکلیف کې چې خدای پاک موږ به کوم خوا تښتو. څه ثواب وکړي او ماشومان یو ماشوم له مورې وې وایي په صحابه کې به داخله زمونږ وس نه کېږي څوک وایي 100 روپۍ داخله څوک وایي 1100 نو ماشوم هم سبق نه پاتې را په دې وجه اوس ته ډېر خفه کله به داخله کېدی شي انشاءالله که ما خدای واس راکړو ما یې ورته وې ما یې بچې ما یې که یو ورځ نیمه مې کار وکړو بس بیا به دې انشاءالله داخله کړم 100 روپۍ داخله دي 100 روپۍ داخله دي او په کمره باندې 15,000 روپۍ لګي کاکا ستا په کمره 15,000 روپۍ لګي د هغې لپاره دا 10,000 روپۍ دا واخله دا ستا د کمرې د سیټینګ شوی دې باندې به کمره سیټ کړي ټیک شو که نه او ستا هغه لور زمونږ هم خور ده که نه هغه د مدرسې د داخلولو لپاره ته وایي چې 100 روپۍ په کار دي د هغې داخله پاتې ده نو دا 15,000 روپۍ د هغې خور شوې په دې کې به یې له داخله مو کې په دې نورو پیسو به له کپړې واخلي د مدرسې او کتابونه به ورته واخلي ټیک شو که نه الله در باندې غاټ رحم وکړه خدای دې خدای پاک دې کامیاب کړه نو بس الله در باندې غاټ اوس خو به د مسلې څه ناڅه به د ذهن نه بوج کم شوي که نه اوس به خوشحاله ځې کور ته نور کله چې کور ته ځې وړو له سوړی نور کله به مې ونه څوړو خو اوس بعضې وخت کې مې وس نه کېږي بس بعضې ټایم چې د وس نه کېږي که نه نن د وس کېږي نن خو لفاق ډېره ښکلې مزدوري درکړه که نه نن چې کله کور ته ځې دا 100 روپۍ صرف ستا هغه وړو دي په دې باندې به یې د خوراک سوال او یو بس
اے مجد سمبد شاید بے وسو مسیحائی تا غریبو د سر سورے ہر درد من پا مخندائی ځواني خپلې بیللې بیلات ته ځي راځي زما د قام بچي خو امارات ته ځي راځي. السلام علیکم. سنگل دی حالات خدي کېله سره اډ کړه. کېله سره اډ کړه. کېله 150 باندې ورکوي. 150 باندې. او تو دا څه خپول نه سي. تو دا څه خپول نه سي. نو خپه خرڅ نه کیږي نو بس. نه کیږي. او غره هغه سوري دا نور نه خرابای. نو دې سوري زم راولې دی خو. دا چې نټولې لمبیا بیره د پسوله کې چې په یو ځای د فارغ کم څنګه چې په یو ځای د روزګار کم کنه چې ټولې نه لمبیا بیره ته سره اټ کې لګي نو بس سل کې بدلا ولا اصل کې دا وټولې رسوي یاد دي رته کنه نو دا 3000 خوا خري سټل خبر راسو کا پسوي راکې چې بدن ټولې واچو موزم درې نیم در روپۍ دي ورولې ځکه چې دا موږ له 500 دی لګېږي. اورې دا چې بار 300 روپو راکې لکه تعالو 500 روپے غټي او کنه څه پرونه دا غشان چې دا خام کې بیا موږ په تاوان خرڅ کوو وای او کنه بیا خو دا نه کوي دې دا کې بیا سال لپاره کېږي به گزارې بیا یو کار کوه را نږدې شه تور ته خپنا سي کنه دا 300 دي کنه دا کار کوه چې دا ما د 500 روپو شوي صحیح ده دا به وړم سکے دلته هغه بل پیدا کړو څه شی بل را پیدا کړو اوري او زم یو بل کار وکړو چې دا پیسې هم درکمو دا کېلم ستاسو بیا وسنګي دا خو نشي یاره اوري خپوي کنه بیا به خوشاله شي دا کار وکړه خپل کېلې د خرڅه کا دا ستانه نه مزدوري اډوانس کې کتاوان دي پکوم کو بدستا مزدوري شو بس الله یار کامیاب صحیح ده او کو دا نه کېلې ته وې چې دا پکلي کې تقسیموم ثوابونه موابونه غټي ولې نه غټو چې غټي ورو دا کار دي چې دا بیا په دویم ځل بیا زماره 500 روپو شوي او دا کېلې چې کوم پاتې شوي بخپل چم گاوند کې چې کوم غریبانان کمزوري خلک کی دا یو صدا پاغي باندې تقسیم کوستاوم ثواب شي زموم د سروش الله دې کامیاب ٹھیک شو صحیح اوس ما د اجازه ته اجازه لا لاړم نه لوی لفه ما الله دې کامیاب